اگرچه گزارشگیری از مناطق جنگی کار بسا دشوار است، اما ما با کمک مردم محل برخی مناطق ولسوالی بالابلوک را از نزدیک دیدن کردیم و با مردم آن درد دل کردیم. هر منطقه از ولسوالی بالابلوک تحت تاثیر جنگ قرار گرفته است و مردم آن با مشکلات زیادی روبرو هستند. در یک منطقه از قریه کنسک ولسوالی متوقف شدیم، در منطقه‌ای که خانه مورد حمله هوایی قرار گرفته و به طور کامل تخریب شده است. ساکنان محل حادثه میگویند که این خانه ملکی بوده و یک زندانی آزاد شده طالبان نیز در خانه مهمان بوده است. به گفته مردم محل در این حمله به اطفال نیز صدمه وارد رسیده و به شمول زندانی رها شده 6 تن کشته شده است. اگرچه هیچ نشانه ای از سنگر طالبان در محل حمله وجود نداشت، اما در 500 متری پرچم طالبان دیده می شود و اما اجازه رفتن به آنجا به ما داده نشد. در این منطقه با حاجی محمد لال، حاجی اختر محمد و حاجی محمد خان که از بزرگان قومی هستند گفتگو کردیم. آنها از طرفهای درگیر خواستند تا زندگی غیر نظامیان را در جنگ در نظر بگیرند و اجازه ندهند که در جنگ و بمباران به غیر نظامیان و افراد ملکی آسیب برسد. موږ دلته یو بندي دغه میلمه مو کوي، بندي د بګراوند سازه سوی دی د تولا په نامه. موږ دلته میلمه مو کوي، خو 15 نور ملګري د وطن خلک د خلک او سره را لاندولان. نو د شپې در څه وخت ما باندې ور سره وکړ، ځین ولاړ شوم. ولاړم به د سومه د شپې 3 بجې دي تقریبا. زه نه یم پوهېدلی چې 3 بجې دي. اوس چې خلک وایي دغه وایي، خو نو زه په دې حالت کې هغه دغه یو وخت چې ما ساعت وکړی 3:30 بجې وې. نو چې دغه حادثه پیښه ده، یو بندي د بګران راغلی و، دغه میلمه کړی و، دا نور خلک سره تللي، دغه میلمانه یو 4-5 میلمانه دلته پاته و. دغه دوباره نیمه شپې پر 3 بجو زه برای د نیمروز راغلم چې زه هم راتم دلته. زه هم میلمه وم، د میلمه زه راونه رسېدلم، خو موټر کار دی. زه چې دلته موټر دغه څه باره سړي دلته ولاکه ځای میلمانه پراته دي، بیدي دي میلمانه. زه هم لاړم بل وطا کې پرېوتلم. پر 3 بجو دغه تیاره راغلې، دا بمبار یې کړی. زه خپل لس دقیقې د مخه د پیښې ویښته ویم چې تیاره ماچول پر دغه ځای باندې ولاړه ده. بیا بېرته مې زړه ډب شو چې درب شو، دا کیسه مې واورېدل. خو دغه حالات پیښ شو چې کله راغلي دلته، خو دلته چې مې پوښتنه کړې، دلته میلمه راغلی د 2 درونو زموږ دغه مهال د خلکو سره دلته د حاجي صاحب پر ځای باندې میلمه و. دا تیاره خاص د امریکایانو تیاره ده چې دلته راغلي بمبار یې کړی دی. در همین حال سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی هم با نشر بیانیه‌ای گفته است که در حمله کنسک 1 زندانی آزاد شده و 5 غیر نظامی کشته شده است. در همین حال مقامات امنیتی در ولایت فرا میگویند که فرماندهان طالبان در این حمله هدف قرار گرفته و کشته شدند. آنها میگویند که به هیچ غیر نظامی حمله نشده است. در این حال شورای ولایتی هم شایعات کشته شدن افراد ملکی را در این حمله رد می کند. شاه محمود نعیمی معاون این شورا میگوید که 6 تن کشته شدگان طالبان هستند، اما وی افزود به دلیل اینکه طالبان در خانه مسکونی بوده تعدادی از زنان و کودکان نیز زخم برداشتند. صریحاً این موضوع به عنوان نماینده مردم من رد میکنم و کسایی که در کنس کشته شده 6 نفر گزارش های مردمی که ما داریم اینا افراد طالبان بودند. خواستیم در این مورد نظر مقامات محلی را نیز با خود داشته باشیم، اما با تلاش های مکرر قادر به این کار نشدیم. قابل ذکر است که قبل از این نیز در جنگ و حملات هوایی در ولایت فرا به غیر نظامیان آسیب رسیده است و مردم فرا از طرفهای درگیر می‌خواهند که در جریان جنگ به غیر نظامیان و مردم آسیب نرسانند.